السلام علیکم. وعلیکم السلام. یو بچوړیا دا ته چې د ځان نه دي کمبل تا چا پیره کړلی نه په دې پټو کې به دا کارونه څوک کوي او دا یخ یوازې دا لکېږي او موږ د خټو نه جوړ یو. یاره دا جګونه دا کمبلې څوک ته مستن نه اچوي خو ما یخ کېږي یاره بس سرکوزیا دا یخ یوازې دا لکېږي ولې موږ د خټو نه جوړ یو. جګونه ته خو د مضبوطې غوښې نه جوړې د والي صاحب د زمانې پاتې شوی او سرمندې پینډه ده په تا باندې یخ څه اثر کوي تا ته یخ څه وایي ګستاخه دا حمید احمد شور جوړ کړی دی په سبق دې پوهه نه کړم خدای دې په سپو مات کا په دواړو خپو دې خدای راټول کا دا خو زما خوارې څو بچوړي دي او چې سبا زه نه یم نو دوی به یې چل کوي دا خدای په سپو مات کا د ډاکټر ته نه شوې د دم ته نه شوې یا خدایا دا دونه مرضونه راځي او یو کرونا پې ولګې چې د ښځې نامه شم او ځانه بل واده وکړم په سپو مات کا دادا لاړ د علاج د دې ښځې نه خو زه ډېر تنګ ویلم اوس مې په کور کې هم نه پرېږدي د دې سره د اوسې چلو کوم ګورئ علیکم. سلام بخیر توتی ګله. څنګه الله ښه یاره توتی ګله بیخي ورک پرک اډو ښکاري نو. یاره قیمتي د کور کارونه ډېر شي که نه بیا د انسان وزګارېده ډېر ګران کار دی. ولې خیر خو دی د خیر زوی خو دې اوس زلمی دی په هغه باندې کارونه کوو که نه. هغه خو 3 چکې 18 کمبلې اغوستې دي او دې ځایه د هغه د لاسه راغلی یم. دا څه وایې دا خو نن سبا اخره زمانه ده د هر څه علاج دی. یخ دم ملا له بوځو داسې دم به پې وکړي چې سرمن به یې ورکوي اوره. دا مولا دی کوم دی چې د دې ښځې د دې خولې نه وځم ساویه هلکه مره ملا دی یخ دم ملا وتی په بر کنډو کې دی دا چې لاړ شو هلکه راځه چې په پاسه چې ځو. یاره توتی ګله دغه مخامخې دیره ده زوی ته دې اواز که او ځان سپو زما یو خسکی کار دی کلي ته ورځم او زه ورشه ځه ډېره مهرباني زه ورځه. یو موریدا جی جنابی اعلی تو یم ورځ ده او څوک شته نو او نن د جمعې ورځ ده او سهار مې پسې چم نه دی څښلی او راغلی یم او د عوض د قوض خدای څوک راولي چې ته باقاعده زغم مې دا جیب یخ شي نو هم به دې ګاډي ته پېټرول واچو هم به پکې زما او ستا کار وشي. یخ دم مولا د جمعې مبارکه ورځ ده څه نه څه به الله پاک وکړي چې زمونږ پکې څه نه څه جیب ګرم الله یخ دم مولا نوم ته دی اورې او په دې ګرمي به دې د پتانانو نه به دې ګرمي دادا ما لاره ډېره ده ځکه ما یخ شوی. کله مولا سره خو ګاډی هم ولاړلی دا مولا راته کارخ کوي ښه خلک په ډولونو کې ګاډي واخیستو او موږ پکې د جیبه په ګاټانو کې حق الله حق الله کسکره بکې ورشه تماشه وکړه. حق الله یاره یخ دم مولا سوال که څه قبول شو د جمعې مبارکه ورځ ده. حق الله حق الله حق الله ستاسو هغه میلمانه راغلي دي را پرېږده دن مې را پرېږده. حق الله حق الله السلام علیکم. وعلیکم السلام. حق الله حق الله حق الله دې چشمو کې راته صحیح نه ښکاري چې پیسو والی کاسې څه مسله ده جي؟ یاره پیر صاحب دا زوی مې نه دی د کور غوړ صندوقونه مې را پاسته کړو او دی نه تودېږي 3 چکې 18 کمبلې هر ورځ اغوستې د پیر صاحب په واچوي دا مې واچوي. پیر صاحبو دو ته یو ډېره سنګینه مساله را پېښه ده. دا زوی دی د تودېږي نو میسینګ کوي د شپې. ټیک پشي ټیک پشي دا پیر خو راته ډېر رسېدلی پیر کوي ښه د ده اواز اوري او زما اواز نه اوري.
الکه مرګري دا پاڼې خو سپاره وخته دا مسله ماته ډیره درنه ښکاري خو خیر علاج بوله وکړو سیټ وشي خانه تاسو کم ځای نه غلي یاره چې مو خو د نږدې ګجرات نه راغلو یاره ماله خو د انګلینډ نه د نیوزیلینډ نه د ساوت افریقې نه د ګلګت نه د چین نه او د روس نه د هر ځای نه راځي د امریکې نه هغه ټرمپ راغلی و براکوي هغه له مې علاج 3 میاشتې مهینه راغلی و هغه نه په 30 ساعت علاج وکړو او دغه دی لاړ او اوس یې په واټساپ ټلیفون کوي ایک نیک موږی یاره پیر صاحب ډېر رسېدلی پیر راته ښکاري خو په دې ساعت مې د زوی علاج وکړه نورې خبرې نه مانم ډېر چې یخ دم مولا دا د ته بیانګه چې موږ کم شي مولوي صاحب شي نه دموي تاسو ته کوم شي خوښي چې موږ به تاسو له هغه دم کو ښه جي ګوله دموي بادرنګ دموي ګازره دموي ممپلي دموي چینی دموي الوګان دموي او وغیره وغیره ټول شي نه دموي تاسو د دې ماشوم چې څه خوښي چې هغه ولا دم کو یا ته دې خوښ دی دا چې ما له دا ګوډه خدا ګوډه ډیره ښه ای پیر صاحب ته ووایه د زوی مې ګوړه خوښه ده چې ګوړه ولا ده چې جناب اعلی تو پکې ځانه ګوله وټاکله دا ګوړه مې ولا دم کړه د دې نه به 10 ګرامه په نهاره سهار په نهاره او 10 ګرامه به ماښام په مړه د یخو اوبو سره دا واورېدو او جي او دا ګوړه چې دا نو دا به پې دا سیزن ثابت سیزن وخورئ او 4 میاشتې به یې د نغري د غاړې نه نړه صحیح ده چې دا لږ درته یخبند نه شي او انشاءالله دې سره به ښه شي او بیا چې ښه نه شو نو بیا به راشو خو انشاءالله ښه به شي یاره جي دا ګوړه واله او شکرانه راکړه پیر صاحب څو شکرانه دی کړه یاره شکرانه خو شوه 20,000 200 او 3 روپۍ او 15 پیسې یاره پیر صاحب 200 روپۍ خو زه په جیب کې نه ګرځم خو په ډاکخانه به یې ته راوغورځوم دا به یې ته راوړي حاجی په ډاکخانه یې راولېږه خو لکه چې دې نه 1 روپۍ نه کته یو نه برې بالکل یو صحیح اشپه پیس دې نه کته صحیح یو ده نه صحیح برې صحیح ده پاسه یو په 6,000 چې یاره دا یخ ډېر زیات دی یخ دم مولا یخې کړې نو دغه والي چې سهارو چینوس کړی هغه ماسپښین لمونځ مې په بازار یخ دم مولا وي او یخ پاتې شوې دا جګوله دا ما له دا څه چې راټول دی راکړه چې وخورم دې سره چې دا خبره دروغ وخوري یاواله بچې خو 10 ګرامه به خورئ ډېره ترې ونه خورئ دا نو ته اوس ګوره زه خو بیا راخورم بس د اضافت سیزن دی وشي او بیا نوره دره نه شم اخیستی ډېره ګرانه ده په 1000 روپۍ ده دا سرمن مې اور واخیست سم اور یې واخیست دا ډېر ګرم شو دا اور یې واخیست بچې نور مه وباسه زه ختم سړی ما دونه پیټې نه شم کولی